دوستانو پښتو مشهوره سټیج ډانسره او پښتو فلمونو اکټره سدره نور هم غلط کارونه شروع کړل او غلطه ویډیو اپلوډ شو. که تاسو هم دا ویډیو کتل غواړئ نو دا ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که چینل کې نه یې نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم وهئ ولې چې دې چینل نه به تاسو ته دغسې معلوماتي ویډیو میلاویږي. دوستانو سدره نور به تاسو ډیره ښه پیژنئ چې د پښتو فلمونو کې بلا کار کړی دی او یو نوم یې جوړ کړی دی. فلمونو نه علاوه سټیج ډانسره هم دی چې په مختلف ملکونو ته ډانس دپاره ځي او مینوال یې ډیر زیات خوښوي. دوستانو څه ټایم مخکې په سوشل میډیا د سدره نور یو ویډیو وایرل شوی وه چې په ډیر کم ټایم کې واپس د انټرنیټ نه ډیلیټ شوه. دوستانو دغه ویډیو سدره نور په یو کمره کې کپړې چینج کولې چې چا ورنه بغیر کپړو ویډیو جوړه کړې وه او بیا یې په انټرنیټ اپلوډ کړې وه، خو په لږ ټایم کې سدره نور واپس ریپورټ کړه او کمپلین یې ورباندې وکړو چې ډیر زر ټایم کې د انټرنیټ نه ډیلیټ شوه. دوستانو تاسو به دې هوټلو کې لیدلی وي چې مختلف قسم ویډیوګانې په خفیه طریقو باندې جوړوي او بیا یې په انټرنیټ باندې اپلوډ کوي. دوستانو زموږ د ویډیو مقصد هم دغه دی چې تاسو چرته هم پیملې سره ځئ نو مهرباني وکړئ خپل ځان همیشه دپاره سیکه ورساتئ چې وروسته بیا انسان ډیر زیات کړاو سره مخامخ شي. دوستانو دا و د سدره نور په باره کې تازه ریپورټ. تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم. د خپل ځان او د خپلو بچو ډیر خیال ساتئ. د الله په امان.